بسم الله الرحمن الرحیم ويستفتونك في النساء او تپوس کې دوی ستانه په باره د زنانو کې قل الله يفتيكم فيهن تو یا چې الله حکم کوي تاسو ته په باره د دې زنانو کې وما يتلى عليكم في الكتاب او هغه چې لوستل شي په تاسو باندې په دې کتاب کې په دې صورت کې فی یتام النساء پبارد یتیم زنانو کی اللاتی هغا لا توتونهن چې نور کوي تاسې هغې ته مهرونه ما کتب لهن هغه چې مقرر کړی شوي دي هغې لره وترغبون او مینه کوئ تاسې ان تنکحوهن چې نکاح وکئ تاسې د هغې سره والمستضعفین من الولدان او په باره د کمزورو ماشومانو کې وان تقوموا لليتامى بالقسط او حکم کوي تاسې ته چې ودرېږئ تاسې د پاره د یتیمانانو په انصاف سره وما تفعلوا من خیر هغه چې کوئ تاسو څه نیک کار فإن الله یقینا الله چې دی کان به دی په هغې باندې علیما پوهه وان امرأة که چېرته یوه ښځه خافت ویریږي من بعلها د خاوند خپل نه نشوزا د بد اخلاقۍ د هغې نه او اعراضا یا د مخړولو نه نو فلا جناح علیهما نشته څه ګناه په دې دواړو باندې ان یصلحا چې صلح وکړي بینهما خپل منځ کې صلحا جوړه والصلح خیر او جوړه کول ډېر غوره کار دی واحضرت الانفس الشح او حاضر کړی شوي دي نفسونه الشح کنجوسۍ ته وان تحسنوا که تاسې احسان کوئ د یو بل سره وتتقوا او ځان بچ کوئ د اختلافاتونه فإن الله یقینا الله چې دی کان دی بما تعملون خبیرا په هغه عملونو چې کوئ تاسې خبیرا خبردار دی